بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې منیر احمد ملک زاده ده. د کوچني اختر مبارکي تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي وایم، بالخصوص کوم مسلمانان چې په خارجي کشورو کې مسافر دي او همچنان په افغانستان کې مبارکي وایم. خدای دې وکړي دغه اختر د سوکالۍ، د صلح او د خوشحالي اختر و سبب ورته وګرځي. ما غلام محیدین یعقوبی هستم. ایده به شما و از طریق شما به تمام مردم افغانستان چی داخل کشور و خارج کشور هستند برشان عید سعید فطر را تبریک میگم. امیدوارم که عید یک عید سعادتمند باشه و یک روزنه امید برایشان باز کرده باشه. به نام یاد خدا، سلیم هستم. نوری تخلص میکنم. عید سعید فطر بر شما از طریق شما بر فامیلتان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا کنه در کنار فامیلای خود عید بخشی و خوبی سپری نماید. د کوچني اختر مبارکي تاسو ته او ستاسو له طریقه د نړۍ ټولو مسلمانانو او بالخصوص ټولو افغانانو ته مبارک وي. خدای وکړي چې دغه اختر په هیواد کې د سولې او امن او سوکالۍ سبب وګرځي. به نام خدا عزیزگاه هستم. عید سعید فطر و تمام فامیل محترم بر شما و مردم مسلمان افغانستان و تمام جهان تبریک میگیم. امیدوار هستم در صلح و صفا زندگی کنید. عید خوش براتون تمنا دارم. الرحیم. زاهد خطاط یم. د کوچني اختر پر رسیدو ټول ملت او امت مسلمه ته مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې د مبارکې ورځې د اختر په دې ټولو مسلمه امت باندې خصوصا افغانستان ملت باندې په خیر، امنیت، سوکالۍ او خوشحالۍ باندې تېر شي.